سلامونه دوستانو، خدای مو راوله څنګه یاست؟ ښایست په خیر یاست، خیر و خیرت دی. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. نو دوستانو دا یې بیا د تل په څېر مالته راسه د دوستانو د انډوالانو د ملګرو ته نن د دې ځای واوره ورښکاره کړه. بله ورځ سوې وه نو در اوسه د غونې لا پرته ده، در اوسه لا نه ده ټوله سوې. نو نن زما خیال چې لږ ښه سم باران پر اوري، در اوسه خو لا نه دی شروع سوی. زموږ ستس په اصطلاح اسمان هم ښه تخته دی د ورېځې، ښه پل ورېځ ده او واوره هم دا ده پرته ده. نو چې څنګه به سي ما هلته وده د دوستان سره راوغږوه چې څه وایي. نو دا واوره داسې پرته ده، داسې ښه په خرپټو پرته ده. دلته یو ځای راغلی یم، یو هسپتال ته د ټیسټ لپاره. نو چې هغه ټیسټ لپاره راغلی یم، هغه تر اوسه نه سر. نو چې ما ویل مال در هغه وخته چې نوبت را رسیږي نو غوښتل مې چې یو کوچنی لایف رایله کړم دوستانو ته. دا واوره و دا د دې ځای هولو ماحول ښکاره کړم. نو دا تقریبا کوم ځای کې چې زه اوسېږم ژوند کوم د هغه ځای څخه داسې 1 ساعت لار به وي انشاءالله. نو هغه ته راغلی یم، در هغه ساعته چې هغه دغه راکوي خبر راکوي. نو دوستانو غوښتل مې چې دغه درسره شیر کړم. نقیب الله خپلواک ورکه دا پهلوان پنهان آغا دا ورکه امریکا کې د نیویارک ښار دی. نو داسې دا ګره دا خورا منظره ده. ما احمد افغان سلام وعلیکم سلام وروره، ښه یې جوړې په خیر خیر و خیرت دی. نو دوستانو واوره خو نو دا د وینې چې دا ښه په مزو مزو پرته ده. یو خواته هم د هغه کیسه ده. لاړ شو د دا درختو خواته. تاسې څنګه یاست دوستانو؟ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، در دا ګړی به مو د صحت جامې په تن وي. واه مننه وروره. بس فیصل بارک وعلیکم سلام وروره، ښه یې جوړې په خیر خیر و خیرت دی. په خیر یې دا واورېږي داسې ګرده پرچېږي وینې په دا درختو باندې. نو دوستانو دلته چې واوره وسي د خپل ملک داسې جوړ کړی دی. نقیب خپلواک څنګه یې؟ یخ به وي داسې ښه سم یخ دی. داسې کوټونه مې ورته اغوستي وینې، دا کوټونه دوی خپل د ملک دپاره کار کړی دی چې دا مازې دا که اوس موږ تاسو په ملک کې دغونې واوره وسي زه وایم در دوبي پورې به پرته وي. نو دوی داسې د سړکان داسې پاک کړي وینې. دا 2 ورځې واوره وورېدل د ونې 60 سانتۍ وورېدل. نو دوی داسې د خپل سړکان داسې په یوه ګړي کې پاک کړل. په کندهار کې خو اوس 10 بجې دي او هلته اوس څو دلته ګرانه یې به انشاءالله دغه بجې به یي 12 یا پاوبالا 12 داسې به یي د ورځې. هلته نو خود و په دا نور مملکتو کې چې دی دا وخت ماښام وي. نو دلته په امریکا کې چې دی اوس سهار دی. د ورځې 12 بجې به انشاءالله خدای دې مې دروغ نه کړي، یا به 12 نیمې وي. دلته زه په تلیفون کې نه سم